او د آدم علیه السلام په هغه دین کې قرباني وه. د هغې بیان الله تبارک وتعالی په سورة المائده کې کړی دی. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ولو پیغمبر پدی باندې خبر د دوه زامنو د آدم علیه السلام فرشتہ باندې کله چې دواړو قرباني پیش کړه الله تعالی نو فتقبل من احدهما قبول کړل شو د یو د دې دواړو نه او قبول نه شو د هغه بل نه. اذ قربا قربانا قرباني د قربان نه ده. قربان ما يتقرب به الى الله تعالى هغه شی چې په هغې سره الله تبارک وتعالی ته نږدېکت حاصلېږي هغې ته قربان وایي. هغه که قرباني وي زمون په اصطلاح کې چې کومه یوه ده یعنی د څاوري ذبح کول او هغه که بل مالي خیرات وي نو هغې ته قربان وایي. په دې معنا سره د اول پیغمبر په دین کې هم دا قرباني وه. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نه منقول دي چې د آدم علیه السلام دا دوه زامن حابیل او قابیل. حابیل یو تندرست او سور او ګډ د الله تبارک وتعالی دپاره پیش کړ. حابیل یو سور او ګډ پیش کړ او قابیل د خپل فصل څخه حصه. په هغه زمانه کې د قربانۍ د قبلېدو علامت او نښه دا وه چې د الله د طرف نه به اور راغی او د چا قرباني چې به قبوله شوې وه نو هغه به یې وسوه. د حابیل قرباني الله تبارک وتعالی ته منظوره شوه قبوله شوه هغه وسوه او د قابیل قرباني هغه نامنظوره شوه. دا علامت د قربانۍ د قبلېدو دا د نبی علیه السلام د امت نه د مخکې پورې وو. د نبی علیه السلام د امت نه وړاندې چې څومره امتونه وو نو د هغو دپاره د خپلې قربانۍ نه څه خوراک کول دا جایز نه وو. مجاهدینو که به جهاد وکړ او مال غنیمت په لاس ته راغی نو د هغه مال غنیمت نه د هغې دپاره خوراک جایز نه وو. د مال غنیمت استعمال ولا روا نه وو. نبی علیه السلام چې یو حدیث کې په خپل ځان باندې د الله احسانات شمیرلي دي نو په هغه احساناتو کې نبی علیه السلام یو احسان په خپل ځان باندې او په خپل امت باندې دا بیان کړی دی احلت لی الغنائم ما دپاره غنیمتونه حلال ګرځولی شوي دي او بل دا وجعلت لی الارض مسجدا ما دپاره د ځمکې
مونږ بغیر د جمعات نه نه کېده دا د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د امت خصوصیت دی چې د ځمکې په کومه پاکه حصه باندې الله تبارک وتعالی ته ودرېږي او د منځه تمام شرایط موجودي د مونږ الله قبلوي مسجد او جمعات ولا نه دی شرط کړی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پاره غنیمتونه هم حلال ګرځېدلي وو او د قربانۍ نه خوراک هم حلال او روا ګرځېدلی وو یهودو چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کوم اعتراضونه کول چې موږ تا د هغې د وجې نه نه منو دا د یهودو یو اعتراض په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا و چې دا برحق پیغمبر نه دی د پخوانو انبیاو په طریقه باندې نه دی ځکه چې پخواني انبیا د هغې دپاره د هغې علامت او نښه دا وه چې د هغې په قربانۍ باندې به اور لګېدو او دا علامت په دې پیغمبر کې نشته د دې اعتراض تذکره الله تبارک وتعالی په سورۃ آل عمران کې کړې ده وقالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دی یهودو بداوی هرگز به مونږ تصدیق نه کوو د یو رسول دپاره تر هغه وخته پورې چې راتلو کې مونږ ته په داسې قربانۍ باندې چې اخري هغې لره اور دا اعتراض یهودو کړی و الله تبارک وتعالی ولا مونږ ټول کې جواب ورکړی دی الله پیغمبر ته وایي قل قد جاءكم رسلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين پیغمبراتی یهود تاتی عنادیانو تدا خبر وکا چې زمانه مخکې خو انبیا راغلیو په دلایلو واضح راغلیو او په هغه هم راغلیو چې تاسو وایي تاسو دا وایي چې قرباني به راغله نو هغې باندې به اور ولګېد دا قرباني هغو پیش کړې وه نو بیا تاسو ولې په هغو ایمان نه راوړو فلم قتلتموهم دا انبیا تاسو ولې وژلل تاسو خو انبیا قتل کړل سره د دغې خبرې نه چې تاسو وایي په هغو ته کومه ایمان راوړ دی که زه دا پیش کړم نو په ما به ایمان راوړئ که تاسو رښتینې یئ عرض دا چې قرباني د آدم علی نبینا وعلیه السلام د دین نه راواخله دا شروع وه خو بیا چې کوم لوی شان قربانۍ ته حاصل شوی دی دا د ابراهیم علی نبینا وعلیه السلام د قربانۍ نه حاصل شوی دی چې ابراهیم علیه السلام د هغه اکلو ته یو نیازبین بچی و حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیه السلام هغه بچی چې هغه ابراهیم علیه السلام په دعاګانو غوښتلی و اولاد یې نه و د هغه دعاګانو نه بعد الله پاک ابراهیم علیه السلام له د بیبي هاجره نه اسماعیل علیه السلام ورکړو خو لیکن هغه بچی چې هر کله سلک د کار شو د خپل پلار سره
نو ابراهيم عليه السلام ته د هغه نیازمن او اکلوتا بچی د ذبح حکم کیږي او دا خو ټول کې امتحانو. نو الله پاک ابراهيم عليه السلام ته صراحتا دا نه ویلي چې ته خپل بچی ذبح کا. مقصود د ابراهيم عليه السلام امتحان اغستلو. نو زکه ورته دا خبره په خوب کې خدا او صریح حکم ورته ونکړ. انبیاء علیهم السلام ته چې صراحتا حکم وشي هغه کې بیا هغه پاسو پیش نه کوي، بلکې چې کوله ورته دا معلومه شوه د خوب په ذریعه چې مقصود د الله پاک زمانه د بچی قرباني پیش کولی، نو په هغه کې بیا هم خپل دې په لنی کړی او خپل بچی قرباني کولو ته تیار شوی دی. سورۃ صافات کې الله دا غي بیان کړ دی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هر کله چې ورسید ابراهيم اسماعیل علیه السلام د خپل پلار سره لوبو ته، ابراهيم علیه السلام ورته وی وا بچړیا زوینه متالا چې حلالو متالا نو تو ګورا فانظر ماذا ترى. استاس خیال له زه خو خوب کې دا اینما او درې ورځې حضرت ابراهيم عليه السلام خوب لیدلی وو. د عربي په شپه باندې چې کوم خوب ابراهيم عليه السلام لیدلی وو نو هغه ته پته ولګېده چې ما ته د زوی د ذبح کولو حکم دی. له دې وجې نه عرفې ته عرفه وایي. عرفه په عربۍ کې پېژندلو ته وایي عرفه یعرفو. نو ابراهيم عليه السلام د عرفې په شپه دا خبره وپېژنده چې ما ته د زوی د ذبح کولو حکم دی. هغه خلک چې هغه دا وایي چې د حاجیانو صاحبانو کومه عرفه ده زمن دپاره روژه هم په هغه ورځ باندې پکار ده، ځکه عرفې ته عرفه ځکه وایي چې حاجیان عرفات له ځي. من وایو د عرفې دپاره وجه د تسمیه یوازې دغه نه ده، د عرفې د ورځې وجې ته تسمیې ډېرې دي. په هغې کې علماو یو وجه د تسمیې دا ذکر کړده چې دې ته عرفه ځکه وایي چې ابراهیم علیه السلام دا خبره وپېژنده چې ما ته الله پاک د زوی د حلالۍ حکم کړی دی. هغه زوی هم د خلیل زوی و. د هغه جواب الله پاک نقل کړی. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وابا باجي وكهلا جتاتي حكم شعري زردی چی بیا بمومی مالا کد اللہ خوشید صبر کون کنا بس چی دا اللہ حکم دینو کوا کنا او ما بهم دا صبر کون کنا بیامنی. وسط اسماعیل علیہ السلام دی جواب کی لگ سوچ پکار دے کیا اگر جواب کر دے قدیمہ شمواری کی کدا سویل چې زما د صبر کوونکو نه یم نو په ځان باندې لږ اعتماد پیدا شي چې زما د الله حکم ته غاړه ده نو زما به اعتماد پیدا شي. نو په منځ کې وایي ان شاء الله خبره الله ته حواله کړه. کدا الله خوښه شي نو ما به د صبر کوونکو نه بیا مومي. او
او کله چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام غاړه کې خودا مفسرین ذکر کړی فلما بلغ معه السعي چې د اسماعیل علیه السلام عمر په دغه وخت کې 9 کاله و فلما اسلم وتله للجبين هر کله چې غاړه کې خدا ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د الله حکم ته راپریسته اسماعیل علیه السلام لره په اړخ باندې جبین تندید په عربی کې نه وایي جبین جب د تندید دواړه طرفونه چې کوم یو دی یو خې طرف ته یو ګد طرف ته جلالین ذکر کړی چې د انسان د پاره ولل انساني جبینانی بینهما جبهتون د انسان د پاره دو جبین وی پمنس کې راغی تندې دې دې ته جبین وای په دې را پرېستو پتندی نه دې را پرېستلې وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين اوازك منغا و ابراهيم تاقي سرطا خپل خوب رشتہ کو دارنگی منگا بدلور کو نیکانولا ابراہیم علیہ السلام خب زور بانی چاڑ راک کو دلہ لیکن اگر ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام حلال نکر گٹ را گئے او اگر اسماعیل علیہ السلام بانی حلال کرلے شو داغ پزے زکا اللہ وی وفدیناہو بذبح عظیم خلدین مخی ابراہیم علیہ السلام چکم قربانی کری دا ابراہیم علیہ السلام چکم قربانی پیش کری دا داغی پوارکی اللہ فرمائی ان هذا لهو البلاء المبین یقینا دا امتحان لویو دا بچی مرائی بانی چاڑے خودت دا آسان کارنو بدی امتحان کے دا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام ولی استقلال والا انسان اگر کامیابی دیشی او دا اسماعیل علیہ السلام ولی تابدار اگر کامیابی دیشی ان هذا لهو البلاء المبین دا لوی امتحان لوی ازمائشو کو ابراہیم علیہ السلام پا کی ناکام شوے ندے ابراہیم علیہ السلام پا کی پاس شوے دے ان هذا لهو البلاء المبین وبدیناه بذبح عظیم او قربان کا منگا دا اسماعیل علیہ السلام نا اغا مذبوحا لویا مذبوحا دا اغا پا زیبانی گڑ حلال شو ابراہیم علیہ السلام تا اللہ تبارک و تعالی دا اغا تذکرہ پا سورة البقرہ کی کری دا اللہ ورطاوئی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کله چې امتحان وکړو رب ابراهيم عليه السلام په ابراهيم عليه السلام باندې وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کله چې امتحان وکړو په ابراهيم عليه السلام باندې رب ابراهيم عليه السلام بکلمات پیوسو حکم نبانین فاتمهن پورکڑ اللہ ابراہیم علیہ السلام آغا حکم اللہ پیوسو کلماتو سو حکم نبانی اللہ تبارک و تعالی امتحان پا ابراہیم علیہ السلام کڑے ہو او ابراہیم علیہ السلام پا آغا امتحاناتو کی کامیاب شو زکا اللہ نتیجہ اورولی دا فا اتمہن پورائی کردہ حکمنا نیمگری نو پری خودی او سورت النجم کی دا احکام و تذکرہ اللہ پا دی الفاظ اکڑی دا
وإبراهيم الذي وفى ابراهيم هغه چې پرواله کړو په احکام د الله باندې. اوس په ابراهيم عليه السلام هغه حکمونه هغه کلمات هغه قرآن بیان کړی دی. یو ما تاسو مخکې تذکرہ کړ. ابراهيم عليه السلام د خپل پلار آزر سره مقابله کړې وه او د خپل پلار آزر سره مقابله ډیره ګرانه وه، ځکه بادشاه به د هغه وخته پورې فیصله نشوه کولی څو چې به وله آزر په سر تاج نه وي ایښودی. او د نمرود د بادشاهت لسمه حصه آمدني به د آزر کور ته راتله. داسې پلارو د ابراهيم عليه السلام معززو د دنیا په اعتبار، خو هغه ته د توحید مسله ذکر بیان کړې ده او د هغه خپل پلار دا خیال یې نه دی ساتلی چې دی معزز دی په اعتبار د دنیا، دته به مسله نه بیانومه. اذ قال لأبيه وقومه ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته ووی اني اراك وقومك في ضلال مبين. زتا وسا قوم په گمراهی سرګند کې وینما. پلار ته وی تا په گمراهی سرګند کې نم، قوم په گمراهی سرګند کې پروت دی. د الله نه علاوه نور عبادتونه کوي، د سپوږمۍ د انوار او ستورو عبادت یې شروع کړی دی. دارنګه ابراهيم عليه السلام په امتحاناتو کې امتحان دا و چې هغه دغه وخت د باطل فرس بادشاه سره مقابله کړې وه، مناظره یې ورسره کړې وه. سورت بقره کې د هغې تذکره ده چې تفسیر کوم وخت کمیږي بیا. او هغه بادشاه چې د ټولې دنیا بادشاه و نمرود، د هغه د بادشاهي خیال یې نه دی ساتلی. د خپل قوم سره یې مقابله کړې وه تر دې پورې چې د بادشاه او د قوم د هغو په اتفاق سره ابراهیم علیه السلام ورته گزار کړلی شو. هغه د ابراهيم عليه السلام د اور د غورځولو حکم کړی و او کله چې ورته ابراهيم عليه السلام گزار کړ نو الله پاک دا حکم کړی و قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. منګوي واورا یخشا په ابراهيم عليه السلام باندې برابر زیات یخ نشي. مورخینو ذکر کړی دي چې دې حکم سره په دنیا کې چې څونه ورونه او ناغمړه شوي وو، ځکه یا نار کونی دا حکم عامو، یا نارو ورا تویخ یخشا خو برابر یخشا بس ابراهيم عليه السلام. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. الله وی په ابراهيم عليه السلام د مکر او فریب اراده کړې وه، موږ تاوانیان وګرځول. ډېر لرګي راجمع کړي وو، هغه لرګي په هغې باندې تاوان کړی وو، نو چې کله یې فایده ورنکړه الله وی فجعلناهم الاخسرین، تاوانیان شو. سورت صافات کې وی فجعلناهم الاسفلین، ذلیل شو. علماء وی د دوړو آیاتونو په منځ کې تطبیق دا دی چې د دنیا معلوماته هغې په هغه لرګو په اور خرج کړی و چې په خپله منصوبه کې ناکامه شو نو تاوان یې هم وشو، او چې په منصوبه کې ناکامه شو نو ذلیله هم شو.
فجعلناهم الاسفلين. ابراهیم علیہ السلام په هغه امتحاناتو کې یو بل لوی امتحان داو چې هر کله ابراهیم علیه السلام هغه هجرت وکړ، هغه ته حکم د هجرت د عراق نه او شام ته ابراهیم علیه السلام مهاجر شو. وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، زخمل رب دپاره هجرت کوونکې ما ته بلار سمه کی. او د عراق نه روان شو، شام ته لاړ او د فلسطین کنعان کې هغه ډېره شو. او ابراهیم علیه السلام سره صرف یو راره حضرت لوط علیه السلام ملګری و په دې سفر د هجرت کې. او په دغه باندې بس نه وه، د هغه فلسطین نه د هجرت حکم وشو. آباد بلکو ویته د دې ځای نه زه حجاز ته، هغه وخت کې مکه د سر نه آباده نه وه، خوشی بیابانو. او ابراهیم علیه السلام د هغه فلسطین نه روان شو. بیبي هاجره ورسره رضی الله تعالی عنها، یو ورکوټی بچی حضرت اسماعیل علیه السلام. او هلته د مکې په هغه خوشي بیابان کې بیبي هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام یې پرېښودو، را روان شو تینا. هاجره ورته د شاته آواز کوي، بخاري کې دا روایت شته، الی من تکلنا یا ابراهیم، و ابراهیم من دې چاته پرېښودو. ابراهیم علیه السلام شاته نه ګوري، بیا ورته آواز کوي الی من تکلنا یا ابراهیم. او په دریم ځلې چې آواز وکړو نو سره وایي الله امرک بهذا، الله درته حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام شاته وکتل، وی او د بیبي هاجره چې هغه هم د ابراهیم علیه السلام په کور کې وه او د نبوت هغه اثر په هغې باندې هم و. هغې اذا لا یضیعون الله، کله چې درته الله حکم کړی نو الله به موږ نه بربادوي. وګورئ د بل چا دپاره داسې جایز نه دي چې په داسې خوشي بیابان کې خپله بیبي او خپل اولاد پرېږدي او داسې بې اسبابو روان شي. دا انبیا علیهم السلام وو، د الله ورته حکم وو، د الله په حکم باندې هغوی تلل. نو په هغې باندې ځان نه دي قیاس کول پکار، داسې جایز نه ده شرعاً د بل چا دپاره. دا امتحانات چې الله په ابراهیم علیه السلام باندې کړي وو، نو ابراهیم علیه السلام په هغه ټولو کې الله کامیاب کړی و. فاتمهن، او ګورئ الله ورته وایي چې په امتحاناتو کې کامیاب شو نو انی جاعلک للناس اماما، زه دې د خلکو دپاره پیشوا ګرځوم، امام دې ګرځوم. حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کړ دي بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین، صبر او یقین سره په دین کې مشرت میلاویږي او په دین کې سختۍ برداشت دی، تکلیفونه یې برداشت کړه، الله ورته امامت ورکړه په دین کې. او څومره خلک چې د ابراهیم علیه السلام نه وروسته راغلی دی، انبیا علیهم السلام د هغه په اولاد کې دي، او هغه ابراهیم علیه السلام ته ځان منسوب کوي. یهود ځان وایي موږ په دین ابراهیمي یو، نصارا ځان وایي موږ په دین ابراهیمي یو. د مکې مشرکینو به ځان وایي وی موږ په دین ابراهیمي یو، الله خو په هغو رد کړی دی، په هغه باطل فرقو به ورته ځان منسوب کړ. الله والله ثنا صفت په ورستونو کې وګرځاو. دا پس